سوال د ځان نه وکړه په دې یو هفته کې زه ډېر لرې نه ځم زه تا ته ستا ټول عمر نه ویم زه تا ته یو کال نه ویم زه تا ته یو میاشت نه ویم تا په دې یو هفته کې په دین کې ترقي کړې ده که په ځي ولاړې که کم شوی دا جواب ځان له ورکړه دویم تا په دې یو هفته کې د الله دپاره څه کړي دي کومه توره دې وارې دا به راته نه وایي چې ټک خطا مونځ مې کړی ما ته پته ده مونځ به دې کړی هغه هم ټک خطا زموږ د ټولو مونځونو دغه حال دی دغه م سیټ ته که تا څه کړي دي څه توره دې والې د الله دین دپاره دې څه قرباني ورکړې ده څه محنت دې کړی څه کوشش دې کړی لږ څه خو کول هم پکار وي که نه صحیح ده الله غفور رحیم دی خو ته خو هم څه وکړه دومره غټه ورځ را روانه ده د ابوهریره رضیالله عنه په شان سړی وایي ما سره توخه کمه ده د سفر او موږ داسې په ارام داسې مطمئن پراته یو والله لکه موږ ته چې د جنت ټکټونه میلاو شوي او بس دغه جنت باندې زموږ ډایرک ورتګ دی سا وته او موږ به جنت ته ځو په خپلو لاسونو خپلوان قبرونو ته کوز کړو په خپلو لاسونو نږدې ملګري قبرونو ته کوز کړو مقبرو ته لاړو رالو جنازې کوو لاسنیوله ځو هیڅ تبدیلي رانه وسته نو دا خبرې د هغه چا دپاره چې هغه د ژوندو زړونو خاوندان دي کیدای شي په هغو کښې تبدیلي راشي کیدای شي خو لازم چې کور ته لاړې دا یو کار به وکړې دا کوم سوالونه چې د ما کړي دي که نه دا چې کله کټ کې پرېوتې یو پاو ساعت دی له ورکړي خیر دی فیسبوک به لږ بند کړي یوټیوب هم بند کړي پاو ساعت کې څه نه کېږي او صرف پاو ساعت مې هم ډېر وي 10 منټه به دې له ورکړي تا په یو هفته کې په دیندارۍ کې څه ترقي کړې ده که په کته روانې نو په ډېره خطرناکه لار روانې که په ځي ولاړې نو هم د نقصان په لار روانې او که مخکې پکې تلی نو بیا خو خوشحاله شه دا د الله یو رحم دی چې په تا باندې کړی دی چې تاله یې په دین کې د ترقۍ توفیق درکړی دی نو الله وی چې وکلهم آتیه یوم القیامة فردا دا ټول خلک الله وی ما ته به راجمع کېږي یوازې به راځي هر یو کس دا د یېرې خبره ده أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا الله وی چې کوم ځای کې هم یې که نه چې د دنیا په هر ګوټ کې چې یې الله وی تاسو ټول به راجمع کوم دغه ورځې